دیوتوی خبر نیم چی راوستم دکما پتہ نہیں لگی خبر نیم آئے چی راوستم دکما خود خبر دی چی بکم طرف تزما رب را پیخا اسی نرے لار کا لکلوما رب را پیخا حسی نرے لار کا لکلوما لکلوانا ما شوڑا چیوی سرگما یو لار روانی ما دا حضور پا مین لیوانی ما واللہ پتہ نلگی چی خبر نہیں چی راوستم دا کما او خدای خبر دی چی لا بکم طرف تا سفر کی مڈو پتہ بیب دے لگی دا سے نرے رال دا حضور پا مین اللہ مالا را کڑے دو پی روانیم یار اللہ دی زمانگا استاسو دگا محبت و دگا مین سینکی نورم سیوائی لگ بولو نواز سر ہوئے اسم دا حضور عاشقانو تا سکسم نوی دا ٹولوی لیونی دی وی که نوی ادا لیونی دی منگوی خدای ریم دا حضور دا مین دا کسی لیونیو لری او تا چه سمی دا خدای ریم دا کسی سمو لرا منگ دی خدای دا حضور دا مین لیونی خدایو لری رور تا ولی چووی وی دا رور دی ٹھیک ندی تا سڑی چه دا ڈاکٹر لبو تا دماغی ٹھیک ندی تا ولی کلم دا حضور و دعا مقصدائی کل ظلم استائی علیکہ دا عبدالرحمن مبا پا زمانہ کی محفوظیشنو خواہ رورتے والے شیطایت کڑے دے خواہ ادم بغزیانو خپل کار حسدیانو کڑے دے بیدار شیئی چه دا سے دقا که کنا وی ڈاکٹر لے بوزا بس اگه دا سی اگری کچی دی شاد دا لیوانی ما تخکاری بدلا سیونی وی ارادا پاسی دیولی وی ڈاکٹر لدے بوزم تے دیر خدا دا دنیا ڈاکٹران زمان علاج نشی کولی تصور کی دا گمبت خزرا گمبت را گئی کہ زمان علاج کے نماب تبد علاج دا حضور مبارک استانی مبارکی رکھی تو حضور دا چکلو دا سبا علاج کا زمارا دماغو اور سبا دا بدن علاج مزے کی نشتا خوزا تچا وگونا دا لچاڑا کڑی دی چارا تا خبری کڑی دی ما تا پتا دا بغزیانو حسدیانو ما دا حضور مینی تا نپری دی خو یو خبر میاد ساتا بابا جی مبارک ورطا بیاوی پا باردارا اولا تلوریگی کاری ورطا گورا چی باردارا اولا سر خیر دی پا ما بده کانی را وریزه بولا بیام دا حضور می نورگوم اور آر چی اڑی دا حضور مبارک صفت بابا کی موجود بھی ورطا دا چلو تخپل دغا برابر اٹھر لاغ بیدر کی لکی طبیب و ڈاکٹر تا مخامخ کی نو ورطوی سیب ولی وی دا زمان دارور نا پسان دے و نا پا جیحان دے دماغی توازن ٹک نہیں لیوانی دی لیوانی وی سو گور سراوی لگی علاجیو کچھ دماغی ٹک تی کنا دماغی توازن والا ٹیسٹنگ شروع کر آوازی ورکی وی سنگ دی وی نمبر ورد دماغی دی ایسا کسانو سبحان اللہ انہیں خدایا پاکا استاسو علاجو کو کسوکو ہوئے کنا سبحان اللہ ہوئے دماغ وی نمبر ون دماغ دی خواہ وگونا کارتک آوی دماغ وگونا امکار کئی خواہ لاسون اخفیوی لاسون نمبر ون دی خواہ نو بس نور خیو گیرم نمبر ون او دادا ویختی پریخو پا دیوگو با پراتو اغم نمبر ون ورطوی بس یو خبر اشتوی سا وی دیزلتے لگا بیماریشتا نو بعد وی چاگا ولیوال مالی بند سا دڑا سے بیمار دی سے بیماری و تا شروع شوی دا ناوی نا 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 برق وی دڑا بیمار دی آگا توی نا دا حضور دا مینی بیمار ہائے 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 لال وی دا حضور دا مینی بیمار تاسو گورے جی خواہ وی سبکو وی زما خو نمانی مال خزارش نکزو پس گرزما کل دا بادر کلی دا
ازار خانه په یو کند کې ناستی بڼه وسرای او چو ګوري د حضور صفت لګي کله د الله صفاتونه لګي ګوره حس کردگار د رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما که صورت د محمد نه وی پیدا کړي به خدای نه ودا دنیا بدق لګیا دی نو نه پزان نه په جهان دی وی ما ډیر منی کو خو نه کیږي نو د ډاکټر خبر اکثر د مریض منی کپلار د ډاکټر پلار ته دی وی چې پلارا سینه د خرنجي کی ګوره پراټا باندې خوري ښا او د وړو مور ته دی وی چې ګوره بابا له پراټا ورنه کې په جمعات کې خلکو ته وی دا پلانې زوی مې ډیر شوم پړقته وی ګوره پراټا نه باندې بندي دا څه دا کده دی او که ډاکټر وته وی نو یو ډاکټر ویلی دی بس کنه نو بیا نو ډاکټر ورته وی یره کوشش وکړه خیر دی د حضور دی مینه کې لګوندې کیمرا او د ټیک ټاک کې وی ښا نو ناس په کم ځای دی ازار خانه کې دی او आवाज ګمبت خزرات کوي ته به وی چې دا څنګه دا بیل تار د تا سره دا نشته نو خلکو نه منا چې دا आवाज مونږ نه منو موبایل تا سره د امریکای ولا اینی موسکنه تصویرم د تخکاری خبرم کې بغیر تار کار کوي چې دا علی کار کوي نو د حضور د عاشقانو علی به ولې کار نه هاي 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 د حضور لیونی به ولې د عاشقان چې په دغه مینه باندې د حضور د مینې لیونی وي دي ته به الله ولې دغه شان نه ور کوي نو ناس په بنچ دي او د مدینی جانان له دې زین आवाज ور دوز عاشقانو تار مې وچړه ها پدې کزان مې لګي راشه ما یو ځکه خبره کړې و چې ما نظام الدین اولیاء مبارک شه دي دا بچکلا ناتخوانی کول نو دی به وسره داسې وجد کې راغی وجد کې براغی مولانا ضیاء الدین صاحب داغه په زمانہ کې اپوزیشن کې هغه په څه خبره کوله دا دی خو چې نه شروع شي دی وسره پاسې دی یو ځل محفل لګېدلې ناګه نظام الدین اولیاء نات شروع شو بچې پاسې د کلک د لاسونو یو خو چې وی نات شروع شوی ته پاسې لاندې کېنو چې دوباره بیا شروع شو بیا پاسې بیا کېنو چې درې مکړې وی کنه نظام الدین اولیاء مبارکم ورته په وجد کې دی کم مولانا ضیاء الدین چې وسره خوا کې ناست بس هغه ور سره په وجد کې راغی پام کوي چې تاسو چې ترانه شي ګوري تاسو راټینګول ما ته بیا ډیر ګرانه ده وای کنه او ور سره په وجد کې راغی زموږ ډیر محترمین کسانو وی راشکنه ویننه خو ناشنا خبره کړې ده او چې کله زموږ زه ته د موقع لراله وی مولوی شه بس وی چې دا چې ما ولا راواغشته هلکه وی دا خو ریشاش مې ولې دا دروغ دي دا خو ریشاش مې ولې زه دروغ ویم زما دا خبره ځان سره ولیکه ستا په لایبرری کې به تاسو سره کتاب پرو دي زه به ته چې دا راواله ان شاء الله تا ته به پکې د الله په مهرباني بیا باغې سره سکے هغه بل ته وی دا خو ریشای تاسو لګي مړه دې دا خو ته لګي هغه دا خو نه هغه بل لګي مې ټول ته لګي او سل ته یو بل کو خو کسه کو دې زینوس بایا کې دغه شي ما ته ګورې یو دغه باب دی الله دې موږ تاسو ټول دیندار کې امین وای ها لکه د محبت امین را سره وای زمار دی عبدالرحمن بابا आवाज وکړ مدینه منوره اوس کومه आवाज کیوں نه احمد الله سے خوشاله کی دغه شي لګ کی زما دل تړه وته دعا شروع او کنه چې کله پسینو بس بده مړې مې بس بیا بوشي کنه نو زما आवाज دای تاسو ته چې خشینو आवाज او عبدالرحمن بابا جی بغیر سونډا مدینه منوره ته आवाज دا قطار د تنن چړم تبه وی مولوی صاحب کم خواروانی بس پرې چې دا تارونه پکې نه نو چلو غهری ما تو ګورې عبدالرحمن بابا جی مبارک په بنچ ناشته او ناوی حضور مبارک ته आवाज سبحان الله یہ رجیدا هو پته نه لګي خخ موبایل کې دا سوکو دا جی سعودي عرب نه یو کس ټلیفون کړو کوم ځای کې مدینه منوره کې نه دا نه دی نه دا سړي ستا موبایل تصدیق کوي او دا د حضور د عاشقانو تصدیق بنوي هاي دا خو خدای علي و تروخ کې
دا د خدای و تعالی روح چې اوس په دې سره سکے بغیر تاره بکار کوي عبدالرحمن بابا جی مبارک ہوتے ہوئے ستا عشق محبوب یا رسول اللہ ستا عشق طبیب ڈاکٹر ماتا وائی عبدالرحمن تا ستا عشق طبیب وائی ما عبدالرحمن تا محبوبا خبداوے چد دی حال بتروے بش سمپ کے نورم ور خڑوب شنو خوان بو دا زمان دا دیکھم کیچے دا سرخ بھی غیم چه سمپ کے دا حضور پا دی عشق کے میں بس دا جامعی و دا بدن پا کے غن وڑو لڑ دیگی و دا عبدالرحمن بابا دا محبت باب دی ویلی دا او بیا رازے دا تیخیم مولانا بیلیگر سے دے اللہ پا قبر کی خوشحال لگی دا شمشور احمد صاحب را سرو او غالباً حیرت اللہ جان صاحب را سرو پیشپک کسان را سرو قوات تطلم پروگرام لا او ناگا نواتو ورطو شم بالا مانے تا شو میں کہتا میں لکا مولانا صاحب ناصر راشی وشو جدی خبر تحقیقی لگو کو چراوے سڑی مشی مور سرو کا وی سکار کے ماتا ہوئی میں دا اللہ دا مدینی دا جانان دا صفتونو کار ما دوی لکه چې مقرری مې د مقررینو خادمې ما وی څنګه راته شو مې حضرت داسې یو پروګرام لازمه خو تا ویلو چې د عبدالرحمن بابا قبر اسپړده نو دقه وخت کې زه ورغلی یم او ما په خپلو سترګو کتلی نو مې لږ راته یو مونږ اورېدلې وه خبره وه یو عین الیقین دا چې مخامخ راته ووې مرګرو ته مې وی ګواهان شی پې بس راته شروع واچوله وی د دارالعلوم سرحد نه وی عبدالرحمن بابا قبر یې چې سپړده وله رالم او پنجابیانو وی چې قبر نه تبې لرې کړي خاورې ته لرې کړي وی چې صرف دا کفن ښکاره شو نو وی ما ورکوزېدم وی ما ورته وی چې صاحبانو زه خو ورکوزېږم خو که نیومې نو تاسو ورته ما راکاږئ بیا وی هغې وی چې زه خدای دې خیر کړي وی زه لاندې ورکوشم وی د عبدالرحمن بابا کفن می اول وکته مولانا صاحب وی چې ما د هغه کفن وکته وی ما وی چې د څه کم 400 کاله د وفات شوي څه کم 400 کاله وی چې داسې مې د هغه کې مې چې د کفن بیروسي وی د خمتا مزیدار کفن و کفن ممقص سالم پروت لږ داسې په مزه مزه دې مخ ته را مخامخ شم په مزه مزه وی چې دا کفن مې ترې لرې که د عبدالرحمن بابا ګیره مې وکته سپینه ګیره ورته په دې سینه د پاسه پرته وه وی ما وله دا ګیره داسې راښکه چې د ده دا ګیره څه کم 400 کاله شوي دي دا ګیره بروسته شوي وی چې داسې مې راښکه زما د ګیرې نه ویښته وځي دا ملګري ګواه دي او یې وی د عبدالرحمن بابا د ګیرې نه مې یو ویښته هم لرې نه کړه او بیا راته ووایې وی غاښونه مې ولو کته زمونږ غاښونه خوځي را خوځي خو د عبدالرحمن بابا یو غاښ هم ونړقېده سر کې مې لار وکته تا به ویږي نه اوس ته وله تازه په ګومنځ باندې وښکلې ده وای بس دقه وخت کې وی بابا جي یو شعر ویلو وی څه د پاسه څه کم 400 کاله پس مې هغه ته د هغه شعر په طور لحد کې وي چې خبره دې ټیک کړې ده خطا دې نه ده کړې ده رسا دې کړې ده خو زه یم دا شعر به بیا وویم دا شاته عاشقان اوازو کې بیا به وویم دقه ما دقه عاشقان غږېدوي وایه وی وایه او دا ځکه ځان وایي زه بس کوي وي او کوي ما ته وګوره جي مؤذن صاحب وی په دغه دوران کې عبدالرحمن بابا په کفن کې په لحد کې پروت دی او مولانا بیلیګر وی ما ورته هغه شعر وی چې کومې د حضور د عاشقانو په باب ذکر وی هغه مې ورته وی چې کوم شعر دی وی ما ورته وی چې تا شعر ویلی چې امانت 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 بدل حد پمینس کی پروت وی
امانتا بدل حد بمینس کی پروتوی چاکزان کا امانتا پدی دنیا بچہ چی دنیا کی دق کمینو ساتل دا اللہ دا خل پیغمبر دا قرآن صحابہ دا نیکان علماء صلحاء اتقیاء مشایخ اولیاء اللہ باس دا سڑے پار دے کہ خیر انشاءاللہ دا سڑے کامیاب دے یا اللہ پدغه کامیابی کی مونږ ټول راولا محبت سره الله دا ټیم برابر شوی یا الله دا بس خیر ما غوته او تاول ویلو چې د حضور د مینې تار دی بس لګیا به که خیری عمل هم دغه څه خوند راکړي ما ته یو ځکه کسان وی مولوی شیب مه وی دا کسان چې دا سبحان الله ولا سوق دی میدان د الله بندگان دی او د مدینه د جانان غلامان عاشقان نوی مونگا می نو ما کو عاشقان ذکر کمی کتا عاشقی والله چې تمام واپس راغلی وي دا ټول ثوابونه قرآن دیو ګټه دا بابا رسو چل شوی دي راشه د ثوابونه زم ګټم نو الله رضا مونږ د مرګري ټول خوشاله کی خو خیر زم د دې خیر خویم دا مرګري چې څومره زی دا کم کسان چې نوې زوته مو وای په جنت کې یو اون ځان نال کوي الحمدلله نو دا ډېر لوی نعمت ته زویم چې دا سونه مرګري زی دی بک خیر ځان له دون اون نال کړو یو اونا 1500 کال چې تیز رفتار اس داغي د لاندې رفتارو کې سورې به را لاندې نه سبحان الله دون الوی نعمت نو الله دې نصیب کی آمین اوئے دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا اے ماتا لگ دا بلن آواز رکھے دا اللہ حبیب دے کرنا دے نا محبت سینین آواز نہ رازی دا اللہ محبوب دے آواز رانا گئی دے زمونگا استاد سو آقا دے نو ولی نوے بیا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا تچی پیدا شلے دنیا شلارنا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او محبوبا تاچی تشریف روڑے دنیا تا خوشحالی خوشحالی جوڑ شوار خواتا تاتی تشریف روڑے دنیا تا خوشحالی جوڑ شوار خواتا خوشحالی جوڑ شوار خواتا شنبی خوزوی خوشحالی جوڑ شوار خواتا خوشحالی جوڑ شوار خواتا تپاری خطین ماشو قائدہ مولا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او تچی پیدا شلی دنیا شلارنا حبیبا دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا او دپاک اللہ حبیبا زما آقا حبیبا بطان پزم کرا گزار شدے ستا پرات لو سراتو خوار شلا
बुतान पज़मी करा गुजार शुए स्तापरात लो सराटुल ख्वार शुए स्तापरात लो सराटुल दडेरा गम शीता नुकड़िला जड़ा हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका दडेरा गम शीता नुकड़िला जड़ा हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ दपाकल्ला हबीबा जमा हबीबा खामोश की गे माँ पमीन विनवे दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा जी पैदा शुली दुनिया शुला रणा हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा खादियाना नोबानी दे दीजे ना दे टम्बमुनु गुजारू नो के दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ महबूबा छिपा जंगू की जंगे दले लका दनवरी नो दनवरी नो दनवर बजाले दले पासांगो की संगे डाले लका दनवर बजाले दले लका दनवर बजाले दले पारिखती ने माशो खायदा मौला हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा तशी पैदा शुली दुनिया शुला रणा हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा महबूबा बारिश अवलुम द अल्लाह दे द्वे मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बारिश अवलुम द अल्लाह दे द्वे मोहम्मद रसूलुल्लाह द्वे मोहम्मद रसूलुल्लाह द्वे मोहम्मद रसूलुल्लाह दुमरा हासिल दर्द शोला मरतबा हबीबा दपाकल्ला हबीबा समा आका हबीबा दुमरा हासिल दर्द शोला मरतबा मोहम्मद कसम बिल्ला मोहम्मद समा आका मोहम्मद दपाकल्ला हबीबा समा आका हबीबा ओ दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ हिदायत शाह पसड़े बीमारे साद दर्द लूप इंतजारे काल पकड़ किस लरमदा तमन्ना हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा ओ दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा जी बेदा शुली दुनिया शुला रणा हबीबा दपाकल्ला हबीबा जमा आका हबीबा दपाकल्ला
دپاک اللہ اللہ حبیبا زمون د دې ټول عاشقانو آقا 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 حبیبا یو درخواست کوم هغه دا دی روانی جمیل با انشاء اللہ زمونگا محترم فی نعمت اللہ سیب دی او محترم لال محمد دی محبت و من و شمشرامان بابا و زمونگا شفاعت تھی و سرور خان بابا بلکہ دی طول زمونگا جمیل دا منزد عاشقان و بابا طول محبت و روان جمعہ کی با یو خدا را چې رازړو کې با یو خپل پروګرامي را روان جمعه کې د مانځه نه بعد دا مازیګر نه ماښام پورې کېدی چې زموږ بیانې یا ماښام بیانې انشاءالله خو د جمعې مانځله هلته چې کوم وی مبارک بچه سه مبارک راوړي نو زما خیال دی پې لږ مخکې شوي دي نو اول به یې مخکې دلته راوړي نو بیا به هلته نو تاسو مهرباني به کوئ که خیري مرګري د وخت خبر کې او عاشقان خبر کې چې د حضور پاک مبارک زلف مبارکی موی مبارکی وخت مبارکا چې داغي مبارکو د بدن سره نسبت لري هغه په جامع مسجد محمدیه صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم 400 پلان کې زمون مخامخ دا حضرت مولانا غلام نقشبندی سے مبارک او دا الحاج فید محمد طیب سے مبارک داغی دا مزاراتو خوا کی چکم دا جمعی مضمون کو دلتا با انشاءاللہ را روان جمعیلا با دا غزلف کا خیری استایو با کا خیری دا غزلف دیدارمو او طولو خوخ دا کن دا دی مرگری او ناتو خو اغما سر نو خیر دا بولا پیدا کو کا خیری او دا بعد کسانی وی چی زوتویم چی ما سر نیشه دا سی خفا ناستی زه بیا په هغه وازونه کوم چې خفه کېږم مه ځان تازه کا او که نه زه څوک ما سره زه داسې هم ګورم داسې هم ګورم او که نه ما پوره معاملې کله الله سره زما دیداره کا بس دی که نه مولا سستی خو څه وینا الله د پړه کې سلري خو سټیم دغه دی زه یې څو کړی ورته یم خیر